کچیر تاسو په واتس اپ کې بل چا سره خبرې کوئ تاسو ویډیو ریکارډینګ بل څوک کوي نو تاسو د کارو کې په ایمو کې داسې نوې اپډیټ راغی چې تاسو اوس چې بل چا سره خبرې کوئ تاسو ریکارډینګ به څوک نه کوي کوم اپشن دا ما د دې ویډیو کې ښودلې تاسو دا طریقه وکړئ چې تاسو بل چا سره خبرې کوئ تاسو ریکارډینګ به نه کیږي بالکل په واتس اپ باندې کراس کش کړئ ځکه چې په ایمو کې نوې اپډیټ راغی دوستانو تاسو ایمو خلاص کړئ ایمو نه بعد چې تاسو چې چاته زنګ وهئ هماغه بټن ووهئ هماغه اپشن ووهئ دلته په 3 ډاټ ته راشئ 3 ډاټ کې دلته لیکلي دي کال پرایویسی دلته به راشي دوستانو دلته لیکلي بلاک سکرین شاټ فار کالز چې کله چې ته خبرې کوې هغه سکرین شاټ نشي اخیستی دا آن کوي کله چې ته ورسره خبرې کوې دلته به تاسو آف پوه شئ تاسو به آن کوئ ځکه چې هغه کس بیا تاسو نه سکرین ریکارډینګ او عکس نشي اخیستی دا دوه اپشنه په ایمو کې نوی اپډیټ راغلی تاسو هم دا اوس فعال کړئ او نور چا سره چې خبرې کوئ په ایمو کې خبرې کوئ ډېره زیاته مننه